کابل لومړۍ واوره نن د ژمي لومړۍ واوره دی واورې خپل سپین څادر د افغانستان په پلازمینه کابل ښار باندې غوړولی دی زه نه پوهېږم څومره خلک له واورې سره جوړ دي او څومره ورسره ناجوړ دي ډېری خلک د واورې په ورېدو خفه کېږي زیاتره میانان ډېر خفه کېږي او ډېری خلک بیا داسې دي چې واورې خوښېږي طبیعتاً زما او د نسیم بیا نه خوښېږي او ځکه چې لارې بندوي نه نن دا د ژمي لومړۍ واوره ده د خیر واوره دي شي او په وطن کې د وچکالۍ د ورکېدو لامل دي شي او په وطن کې د ثبات د سولې او د یو رحمت شګون دی ولري نو ډېره زیاته مننه نن مو فقط غوښتل چې د کابل د نن ورځې د لومړۍ واورې د ژمي د لومړۍ واورې په اړه له تاسو سره دغه یو کوچنی غونته کلیپ شریک کړو ډېره مننه د زړونو د دوهیو په لمبو باندې تاوده دي د واورو د وطن خلک ماوي چې څنګه پایي او د څڼو له دارونو نه یې مه تخته ډارنه له ستورو خو یې زده کړه لږ د شپې چې څنګه پایي خانو قدرمنو لیدونکو تاسې به د واورې ننداره وکئ د ژمي د لومړۍ واورې ننداره وکئ زه لاړم